بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو تاسو ته ځانګړی سلام. نن هم بیا خوښ یم چې له تاسو سره یم د اریانا نړیوال ټلویزیون لوري تاسو ته په ژوندۍ بڼه خپرونه وړاندې کوم. د یکشنبې پر هره یکشنبې تاسې ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه کې اړیکه نیسئ او موږ ته خپلې ستونزې له موږ سره شریکوئ. موږ اړوند مسؤلینو سره شریکوو. نن هم را سره هغه څوک په خپرونه کې میلمه ده چې تاسې هم په اجتماعي صفحو باندې خبرې اورېدلې دي او ډېر واضح غږېدلی دی، د خلکو د زړونو خبرې کړي دي. هر افغان غوښته چې دغه خبره خپله د امارات مسؤلین یا مشرتابه ته وړاندې کړي، خو دوی د خلکو له زړه نه خبرې کولې مشرانو ته. موږ هم نن ځان سره په خپرونه کې میلمه کړی ده او د موږ کله چې اړیکه ورته ونیوله ومویلې چې ولس غواړي پوښتنې له تاسې ولري، ځواب ورته وایي. په ډېر روین تندې ځواب راکوي ویلې زه حاضر یم. که څومره هم مصروف و بیا هم خپرونه ته موږ سره حاضر سو. د نه مننه کوم. نن هم د ملي دفاع وزارت سر مفتش مفتي صاحب لطیف الله حکیمي را سره په خپرونه کې ده. دی به د ملي دفاع وزارت په اړه ستاسې کومې پوښتنې له موږ سره شریکې کړي، کومې ستونزې مو شریکې کړي، هغو ټولو ته به ځواب وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتي صاحب ښه راغلاست، وخت مو بخیر. السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه. ډېره زیاته مننه. اول به دا وپوښتم د ولس ټولو پوښتنو ته ځوابدي یاستئ؟ بلې راغلی دا دپاره یم چې که د چا پوښتنه وي جواب ووایم. که منفي هم وي هېڅ خبره نه ده انشاءالله. ولس ډېرې پوښتنې لري. زه غواړم د ولس پوښتنې له تاسې ولرم، نه شخصي خپلې. د ولس حق د هره پوښتنه چې وي باید مطرح کړي. ډېره مننه. اول به د هېوادوال په دې پوه شي سر مفتش د ملي دفاع وزارت څه دنده لري، کومې دندې په غاړې دي، که دغه واضح کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه پوښتنه ده تر څو ولس هم پوه شي. سر مفتش د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې مستقله اداره ده، البته د وزیر تر تاثیر لاندې ده یوازې، او دنده یې د وزیر ته په سري امورو کې، په مخفي امورو کې، په اسرارو کې مشوره ورکول. ګواکې د وزیر مشاور ارشد بلل کېږي، او قطعاتو کې او په جزو تامونو کې د اردو معیاري کول او د اردو له ټولو حیثیتونو او له کیفیته څخه دفاع کول. اوله پوښتنه به دا تاسو د اردو نه دفاع کول او په دې هره چاره کې رسېدل د ملي دفاع وزارت د وزیر ارشد مشاور په حیث باندې ولس په دې باندې پوه سو. را به سوال پوښتنه د اردو تصفیه مو څومره او څه ډول کړې ده؟ ولس غواړي دا په دې پوه سي. تاسې لومړنی هغه څوک چې ما سره مو تصفیه صفوف په سلسله کې اوږده مصاحبه درلوده. بله و. تصفیه صفوف کمیسیون ما ایجاد کړی د امارت په چوکاټ کې، البته د امیرالمؤمنین له حکم سره سم د درو ارګانو متشکل و، ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو او استخباراتو. وروسته دا چارې ډېرې سوې، ګړندۍ سوې، زیاتې سوې. بیا کمیسیون سره وویشل سو. یوه برخه امنیتي کمیسیون ده چې اوس هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي، د هغه ټول امور یې مربوط دي، او تصفیې بیلې بیلې سوې. د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې تصفیې مسله هم وویشله سوه، او بیا په قول اردوګانو کې هم پسې وویشله سوه. ډېر غټ زیات ټیمونه ورته وټاکل سوه، زیات کمیسیونونه واړه ورته وټاکل سوه، کمیټې ورته وټاکل سوې. بالاخره د هغو ټولو نچوړ همدغه څه چې 1.5 اردو موږ تاسې پر معیار برابره او د ولس خوښه او تر ډېره بریده پورې داسې اردو لرلې ده چې د ولس د زړه هغه ارمان ورپوره کړي چې هغه یې لري له اردو څخه، او یا غوښتنې له اردو څخه یا د هېواد له ټولو ملي ارزښتونو څخه دفاع. همدغه ته چمتو اردو موږ ودرلودله. دا د هغو کاوشونو نتیجه وه چې موږ او موږ ملګرو او امثالو په دې برخه کې وکول. د اردو د جوړولو لپاره تاسو معیاري اردو لرو، د اردو د جوړولو لپاره مو څه معیار ټاکلی؟ معیار اهلیت زده کړې، همداراز دې ته ورته مسایل او جهادي سابقه مهمه ده. تر ټولو مهمه هغه وخت کې هم خبره کوله چې تصفیه صفوف سلسله کې ما کار کاوه چې هغه څوک چې بده سابقه ولري، ولس ځینې بدې خاطرې ولري یا په ولس کې منفور وي، هغه به مطلق په دغه ارګانونو کې نه شاملېږي. نو همدغسې وسو. پخواني کارمندان او پرسونال په کوم تعداد در سره شتون لري په ملي دفاع وزارت کې؟ ټول پخواني کارمندان ځینې موږ ته اړیکې نیسي له ولایاتو نه، وایي موږ ته وایي 2 میاشتې بعد راسئ، 3 میاشتې بعد راسئ، درته ټلیفون کوو، معاش هم پاتې ده. ما په پیل کې ویلې د ولس پوښتنو ته به ځواب وایي، په دې اړه څه وایي؟ بلې
تر کومه ځایه چې ادارات وو او د اداراتو فعاله کولو د ټولو هغه خو اوس وو، هغه په همدغه مسلکي خلکو باندې اوس وو. د ملي دفاع وزارت ته په راتګ سره چې د فتح دوه درېیمه ورځ وه، ما دستي اعلان ورته وکړ چې هغه کسان چې فني او مسلکي او تخنیکي اداري پرسونل د هغه دې راسي او خپلې چارې دې تنظیم کړي او هغوی خپل کارونو ته راستانه سوه. تر اوسه پورې هم شته. البته تاسې پوهېږئ ټول خلک په اداراتو کې نه ځایېږي. د افغانستان کې لوستي خلک حتما شته چې هغه به له کارو څخه پاتې وي. اهل خلک به پاتې موږ په دې باندې نه وایو چې دا مقرر شوي ټول اهل دي او راپاته ټول نه اهل دي. خدای مه کړه. وخت پر وخت باندې به ټولو ته زمینه برابرېږي انشاءالله. یوه سلسله تاسو ته معلومه ده، تقاعد دا روانه ده. اوس په ټولو اداراتو کې سږ کال تقاعد وسو. تقاعد په بدل کې به حتما هغه کسان راوستل کېږي چې هغوی د ولس هغه خلک وي چې د دغو اداراتو دپاره وړ وي. زه دا هیله لرم انشاءالله ټولو هغه خلکو ته به چې د کار وړتیا ولري د کار زمینه برابرېږي. تاسو ویل تقاعد کېږي او نور راځي، په څه معیار؟ هغه به په تیرو کې ظلم به یې کړی، ستونزې پېښې کړي، ولس ته به یې سرخوږی کړی، اوس به هم غواړي بیا ځای پر ځای سي. تاسې وایي تصفیه هم روانه ده، آیا هغه به بیا ځای پیدا کړي که یو واسطه ولري؟ تاسو ته دې معلومه وي چې چا چې ظلم و څه کړي وي هغوی یا پاته نه دي په هېواد کې، یا که پاتې وي مراجعه نه کوي. هغوی وایي چې له ما سره به ورځ بیا محاسبه کېږي، ولس به ورسره کوي، موږ یې نه کوو ځکه چې معافیه ده عامه عفوه ده. هېچا سره د امارت لخوا هېڅوک د امارت لخوا ته ګریوان نه رانیول کېږي. هغوی نه راځي. که یو نیم وي د هغوی معلومات ډېر ژر کېږي. تاسو پوهېږئ کله څوک مقرر شوی وي نه اهل کس وي په دا مجازي نړۍ کې د هغه په اړه باندې معلومات خپاره شي او بیا هغه ګوښه شي بیرته له کاره څخه. د اردو کوم قطاعت فعال دي؟ ځانګړي ځواکونه او نور جزتامونه کوم قطاعت یې فعاله دي، مجهز دي د ولس د خدمات لپاره د دې وطن د ساتنې په خاطر؟ تاسو پوهېږئ چې 8 قول اردو موږ لرو، پلي قول اردوګان او یوه هوایي قول اردو هوایي قومنداني ورته ویل کېږي، قومنداني عمومي هوایي قوای مسلح. دا خو له 2 کلونو راهیسې فعال دي او د تېر کال په اوږدو کې هوایي ځانګړي ځواکونه بخښنه غواړم هغه هم فعاله سو چې د هغوی خپله پرېښخور کې مرکز ده او هغه د فرقې په شکل کې دي، یعنې مستقله فرقه ده. همداراز شهید افتاب په نوم فرقه د بګرام او د عمر ثالث په نوم فرقه د بدخشان ټولې فعاله دي. په لنډو کې ووایي چې تر 50 زیاتې لیواوې د دغو قول اردوګانو مربوطې کاملا فعاله، پرسونل پکښې ځای پر ځای او اردو مجهزه سمبال او په یونیفورم باندې پوښلې اردو او ټول سرحدات د هېواد د همدغې اردو په لاس کې او اردو د خلکو خدمت ته چمتو ده. تاسو ویلې اردو په یونیفورم سمبال. زه به د یو خبریال پیس وایم، ما خو تر تېرې هفتې پورې هم اردو په خپل یونیفورم کې نه لیدلې. آیا د تطبیق لپاره کوم فرمان صادر شوی؟ بلې او تاسو پوهېږئ چې پخوا هم داسې ورته ویل کېدلو چې یونیفورم دې مراعات شي، خو وړمه ورځ د 1445 هجري قمري کال لومړۍ ورځ وه، نوی کال پیل سو اسلامي. په لومړۍ ورځ باندې لومړی ګڼه حکم یا هدایت د وزارت مقام صادر سو پر 4 مادو باندې مشتمل. په هغې کې په صراحت په مقدمه کې ویل شوي چې د نظم ډسپلین د مراعات لپاره یونیفورم ضروري ده او په 4 مادو کې ورته تشریح شوې ده چې یونیفورم به حتما، لنډه یې ده خلاصه یې دا ده، حتما به په رسمي وخت کې ټول منصوبین د ملي دفاع وزارت استثناء پکښې نشته، ټول منصوبین او د اردو ټول سرتیري په یونیفورم باندې سمبال وي. او تاسې پرون ولیدل چې همداراز عکسونه و ویډیوګانې وچلېدې چې اکثریت مشرانو ملګرو هم په تن کړي وي. که تطبیق بیا هم څه ستونزې پیدا کړلې او دا تطبیق نه کړي ځینو کسانو په خپل ځان باندې، آیا مجازات به یې کوي؟ اپراسیون کې یوه اداره د هغې ته دنده سپارل شوې ده. په د حکم کې یا په هدایاتو کې هم تصریح د 4مه ماده یې دغه ده چې هغه د نظارت د دې موضوع کې او سر مفتشت یوه دنده همدغه ده چې داسې موارد به په ګوته کوي او مقاماتو ته به اصلاح مقاماتو ته به وایي تر څو هغوی هغه کس تنبیه کړي. اوس د اردو شمېر څومره ده او نور یې څومره اردو ته اړتیا لرو؟
یو نیم سل زره موږ وایو له تېر کال راهیسې او پر ده حد باندې فی الحال کفایت ضروري نه ده ګڼل سوی. البته ویل سوي دي چې همدومره فی الحال دپاره د اوسنیو شرایطو سره مطابق کفایت کوي. ځکه انشاءالله تعالی تهدیدات نسته، خطرات کم دي او د هېواد له ارزښتونو څخه دفاع همدغه اردو کولی شي. مهمه خبره په ټولو کې دا ده چې دومره اردو باید ولرو چې د هغې اردو امارت له خپلو منابعو څخه اکمال او تجهیز وکړای شي. فعلا همدومره اردو ضروري ګڼل شوی. خو یوه خبره باید واضح کړم، په دې کې محدودیت نشته. امارت داسې نظام نه دی چې هغه دې محدود وي د چا لخوا. ځکه پخوا چې به اردو جوړېدله چې دومره دی بیا دې دومره نه وي. دې کې هېڅ محدودیت نشته. د ضرورت مطابق چې اکمال و تجهیز یې وکړی شي یا لازمه وګڼل شي، دا شمېر به بیا اضافه کېږي. څومره توانېدلي د فساد مخنیوی وکړي؟ که شتون نه لري بیا هم د مخنیوي لپاره تابعیان نیول سوي؟ چورلټ به سړی انکار نه کوي چې فساد به نه راځي یا به هېڅ احتمال یې نشته. دا خبره غلطه ده. دا ولس هم دا خبره اوري چې څوک داسې وایي چې ما داسې زه په داسې زمانه کې زندګي کوم چې په هغه کې هېڅ قسم فساد نشته. دا خبره به غلط وي. دا عقل هم نه مني. فساد درې ډوله موږ تعبیروو، ما خپله تقسیم کړی ده. اداري فساد، مالی او اخلاقي. اخلاقي خو صفر ته راټیټ شوی ده، تاسې وینئ. امر معروف هم ډېر متوجه ده. زموږ د ملي پوځ په چوکاټ کې د عقیدتي او فرهنګي په نامه باندې عمومي لویه اداره د ریاست ده. هغوی ډېر کار په دې برخه کې کړی ده. نور هم ټول مسؤلین متوجه دي. اداري فساد تاسې معلومه ده، کلي څوک نه اهل پر ځای باندې مقررول، دغه هم فساد ده. اهل کس ایستل ګوښه کول، دغه هم فساد ده. دغه اداري ده. مالي او اداري خلک سرګډوي. دا اداري مالي بل شی. مالي د پیسو محاسبې دي. تاسو پوهېږئ چې کله امارت حاکم په دې وخت کې ټولې محاسبې د فاتر ګډوډ شوي وو. د سر مفتشیات یوه دنده همدغه ده، ایجاد دي محاسبه شفافه محاسبه رامنځته شوه په ټولو قطاعاتو جزوتامونو کې. نو موږ داسې ویلی شو انشاءالله تعالی تر ډېره بریده پورې د مالي فساد مخنیوی شوی ده. د اخلاقي فساد قلع و قامه شوې ده. او د اداري فساد د له بیخي ایستلو دپاره چټکې هلې ځلې روانې دي. یو څوک د ملي دفاع وزارت کې دنده لري، هغه ولس ته په همغه ولسوالۍ کې په همغه سیمه کې ستونزې پې کوي، شخصي مشکلات ورته جوړوي، د تر زوی په خاطر د تربور په خاطر. منایز د سر مفتش د ملي دفاع وزارت څه اجرات به پې وکوي؟ آیا قانون به پې تطبیق کوي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې پخوا هم د واحد سم شکایت په نوم باندې یو معاونیت په سر مفتشیت کې و. سر مفتش 4 معاونه لري. یو یې همدغه ده، د واحد سم شکایت او بررسي ادعاها همداراز شکایت، سم شکایت، دا ټول د هغو مربوط دي. هغه کله کله تاسو کې وینئ په قطعاتو کې صندوقونه راځي سم شکایت باندې لیکلي، دا هم دغه زموږ د ادارې مربوط دي. په دې کې دا اداره هم فعال شوه. موږ دا ادارې د فعالولو لپاره کوښښ وکړو. 1.9 شمېره لري له ټولو دغه کومې افغان دغه چې دي تلیفون چې کومې ادارې دي، افغان ویسم د کابل 1.6 شمېره 196 د سمې شکایت شمېره دې ته رایګان زنګ ورکړي. دا هر کال بیل زه ورکوم. هر کال دا ټولو دغه تلیفون د اداراتو سره قرارداد کېږي د یوه کال دپاره. سر بیا قرارداد وسو. دغو ته بیل موږ ورکول خپلې بودیجې څخه. دا خلک اوس ته اوس زنګ ورته وویلی شي، تجربه کولی شي چې دوی پورته کوي، تا ته وایي مهرباني وکړه ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې سم شکایاتو سره وصل یې خپله خبره راته وکړه. هغوی کله کله دا شکایت موږ مربوط نه وي. مثلا پولیس وي، پورې چا سره ظلم کړی وي، یو بله اداره وي، له هغو سره موږ اخلاقي کومک کوو. اخلاقي کومک دا ده چې هغه پولیس ادارې ته د هغه مشر ته ووایو د دغه واحد سم شکایت له ادرسه څخه چې د دغه کس د شکایت راپکړه. بیا به تعقیبوي هم. ما ورته ویلي چې دا ستاسو دنده ده، تعقیبوي تر څو چې د هغه سړي شکایت یوازې سمع نه بلکې بررسي سي. دا خو یوه برخه دوم. که داسې وي چې د اردو په چوکاټ کې خدای مکړی چا پر چا باندې تعدا کړي وي، حتما داسې پېښېږي. انساني طبیعت ته مزاج د سختي پکې وي کله کله په ملګرو کې. واضح ویلی شي، واضح ویلی شي. موږ په هغه کې لیکلي هم دي چې ستا سر، ستا راز او ستا څه چې ته وایې هغه به خوندي وي له موږ سره. یعنې موږ داسې نه کوو چې د اخته کول د پردې په بل چا باندې بیا وټکوو. دې لپاره د اداره نه محرمیت مکمل حفظ ده. بلکل د خبرې یوه خبره ده، باید واقعیت ووایي.
پروپاګاندا نه وي، د چا د بدنامولو لپاره کار ونه شي. بدنامولو لپاره هم ډېر خلک اخته دي. الله تعالی دې موږ کې جذبه نه پیدا کوي. که د چا د بدنامولو لپاره څوک کار کوي پخپله به بدنامېږي. هیله لرو چې واقعیت دې ووایي، خو البته هر څومره چې تریخ وي ودې وایي، هر څومره چې تریخ وي او له هر چا څخه وي، انشاءالله تعالی ته ممکنه برید پای به رسیدګي ورته کېږي. سر محمد شاه دنده د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شفافیت راوستل او حساب ورکول دي. څومره په دې اړه پرمختګ کړی ده؟ په ټولو اداراتو کې، په ټولو شعباتو او جزو تعاملو کې محاسبې ایجاد شوي دي. محاسبه ایجادول په خپله ګرانه خبره ده، ځکه چې دلته دفاتر ټول لوټ شوي وو، ختم وو، له صفر څخه کار شروع شوی دی. محاسبه ایجاد شوې ده او د شفافیت لپاره لازمې کړنې شوي دي. د مثال په ډول په ټولو قطاعاتو کې د مفتشینو لپاره ادارې جوړول. په قول اردو کې مدیریت ته عمومي، په لیواو کې 60 کال تشکیل راته منظور شو، په ټول لیواو کې امیریتونه. نو هغوی هم دنده دغه ده چې نظارت، شفافیت او د کارونو د معیار کولو لپاره هڅې کول. په هر مجلس کې تاسې په هره غونډه کې سپینې خبرې کوئ ولس ته، په خپلو مجاهدینو باندې انتقاد کوئ. دا په دې خاطر دا ولس خپل ګڼئ؟ دا یو خو مزاج هم دی چې کله کله داسې وي. ما له پخوا څخه له تېر عمارت څخه دوی به ویل چې دی خبره سپینه کوي. طبیعت ته غوي روانشناسي سیاسي نظر څخه چاته وګوري په هغه کې هغه عالمي هم وي. یعنې تصنعي دا کار څوک نشي کولی چې تصنع وکوي، یو ورځ به وکوي، تل یې نشي کولی. دومره خبره دا ده چې دا ولس ډېر څه نشي ویلی، تاسې پوهېږئ، په زړه کې یې ډېر څه وي، ارمانونه یې وي. لکه هغه ورځ چې هلته غونډه وه، بله و هم خبرې کوم، تاسې څه وزغمئ، خیر زه به خبرې ته وکړم، پروا نه دی چې استخبارات وي. نو څه دي چې زه خو نه در څخه بیریږم او ولس هم باید ونه بیریږي. زه له هېڅ چا د خدای په مخلوق کې له چا څخه نه بیریږم، نه پر حق باندې البته چې زما حق وي او زما د ولس حق باید زه له هغه څخه دفاع وکړم. هر څه چې که هر څو زورور سړی وي خفه کېږي، خفه دې شي، ځکه دغه زورور سبا نه ده زورور، دا دنیا زور دی، څوک په دې باندې نه خطا وځي. خو ولس ده په هر حالت کې، ولس ده او پر موږ باندې حق لري. دغه ولس زه همیشه د مجاهدینو ملګرو ته وایم، دغه ولس دغه وکول چې تر دغه ځای پورې ته راورسولي، تا چې صاحبه دا چوکۍ بس ستا ده، نو مبارک دې شه. نیت نه در باندې بدوم، اوس ولس وساته، نه در سره نیمه کوم، نه در سره نیمه کوم. اوس ولس وساته، اوس خو ما وساته. زما له درو شیانو باید دفاع د ولس وشي: مال، ځان، ناموس. دغه درو شیانو د ولس څخه باید دفاع وشي. او دا ارزښتونه دي، دا ملي و، اسلامي و، دیني و، مذهبي و، هر څه ارزښتونه همدغه دي. دا زموږ دا دنده ده. په دې کې که څوک تکاسل کوي، هغه ته به دی سپین وایو چې تر لمر به سپین ورته وایو، ځکه دا زموږ هم دنده ده او دا زموږ هم صلاحیت ده په اداري چوکاټ کې، او موږ ته راسپارل شوې دغه دنده ده چې زه دغه نه کوم نو به څه وایم. د ملي دفاع وزیر صاحب یو ځوان ده، هغه څوک ده په دې ملت دردېږي، څومره کوښښ کوي تر څو نور هم اردو معیاري سي او د دې وطن د ساتنې لپاره، د دې ولس د ساتنې لپاره، او له نورو سره دغه ولس له نورو سره سیال کړي. ډېر زیات زیار په دې برخه کې ملګرو ایستلي دي، خصوصا وزیر صاحب چې تاسې یاد کړئ، ډېر زیار ایستلي دي. هغوی خلک به خود داسې ځینې به هم دا ګمان کوي چې نو څوک وزیر دی نو به ډېر مستریح وي، ډېر استراحت زندګي به وي، او موږ د ملګرو د عادي زندګي وي. اکثریت موږ دا په کرایو کې، په کرایي ځایونو کې اوسېږو، زما په شمول. وزیر صاحب همداراز دته ورته دا نورو ملګرو کې معاینان دي او که د امارت نور چارواکي دي او که په سر کې امیرالمؤمنین حفظه الله ده، دغو ټولو کوښښ د دې دپاره کړی ده او دا یې تل خبره ده د دوی ده او پخه خبره ده چې مخکې چې ما عرض وکړی له دغو ارزښتونو څخه دفاع دا پر موږ باندې فرض ده، او دا په هغه ډول اردو باندې کېږي چې هغه اردو په خپله د دې قابله وي. نو د هغې اردو لپاره هڅې شوي دي او هغه څو نتیجه ورکړې چې موږ تاسې د هغې هڅو په نتیجه کې داسې اردو لرو چې تاسو ته به کېدای شي ولس هم داسې نه ویلي چې اردو مې غیر معیاري ده، اردو مو د دې وړ نه ده چې زما له حیثیت څخه دفاع وکړي، یا زما ورته هیله نشته. که هیلې دي و دغې اردو ته دي، او دغه اردو هم دغو مشرانو راته جوړه کړه. ډېره زیاته مننه. د ملي دفاع وزارت سر مفتش مفتي صاحب لطیف الله حکیمي چې موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. پیغام ولس ته څه ده؟ ډېره زیاته مننه تاسو څخه هم، او ولس ته به په پای کې دوې خبرې داسې ده.
مشورې په ډول ووایم. په دغه عظیم شان قرآن کې هم او زموږ اسلامي اصول هم دي چې ډېر به سړی صبر او حوصله کوي. موږ به همیشه ویل چې پاک خدای دغه اشغال ورکړي، د بمبارونو دې پاک خدای ورکړي او د بدامني دې الله تعالی ورکړي، امن دې راته راشي. نور ډوډۍ زه په خپله پیدا کوم، یعنې کوشش به کوم، کاوش به کوم او زغلم به مزدوري هر څه به کوم. اوس ډېر په دغه برخه کې به د امنیت په برخه کې یو ښکلی ښایسته نظام د په لاس الله تعالی راته راکړی دی. نو په دغه باندې صبر وکړه. البته کله چې کله څه ناخوالې وي د سړي طبیعت ته څخه مخالف شیان و، ځینې مسایل وي سړي ته یا یې درک نه سوی کولی د هغو، یا یې د هغو رازونه نه سوی درک کولی، یا داسې مسایل وو چې پر هغو باندې دردېدی، پر هغو باندې صبر حوصله کوي او اجر هم پر الله تعالی ده او د نظام تقویې دپاره دې کار وکوي او رښتونی غږ چې وي چار شکایت وي هغه تر مسؤلینو پورې ورسوي. که یو وارې غوږ نه ورته ونیول کېدی، نور مسؤلین بیا دې ورته وایي، بیا دې ورته وایي او د خپل حق ته سالم حق د راسته راوړلو دپاره دې په سالم ډول باندې خپل کوښښونه ډېره زیاته مننه. زه هم د تاسې یو علاقمند یم، همیشه غواړم ستاسې وګورم، تاسې نه مشورې واخلم تر څو د ولس ته یې موږ ورسوو. ډېره زیاته مننه. د لا بریا په هیله مو. قدرمن لیدونکو، تاسې نه هم مننه چې د پای تر شیبه بل ما سره ملتیا وکړله. تل دې به افغانستان تر بیا د خدای په امان ښې چارې خوشحاله شیبې ولرئ. زه به یو لنډ شان دمې ته